رحمان رحیم د وطن یوټیوب چینل درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله. د ننګرهار ولایت بیسود ولسوالي د سمرخیلو کله ګوري چې چرته چې همیشه لپاره ټورنمنټونه په لار چول کیږي. د ځل هم د ټي 10 په نامه ټورنمنټ دی. وضو دغه ټورنمنټ په حق له جزئیات تاسو سره شریکو. موږ سره اوسئ تر پایه د خبرونه وګورئ. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ. دا ځل د ټي 10 د ټورنمنټ یو تم کمنټر او د سمرخیلو د سپورټ کمیټې مسول سره او مرکه لرو غواړي او څو خبرې د دغه ټورنمنټ په حق له د څخه واخلو. جنت ګل سورج د لمن سره تاسو خبر غلاس وي. بسم الله الرحمن الرحیم. درس نمخ کې راغلو مینونو د وطن یوټیوب چینل مسولین ته خرغلاس وي. دا د خوښي زیاده چې دلته د سمرخیلو په سیمه کې چې موږ دغه د کرکټ د سپورټ په برخه کې زیاتې هلې ځلې کوو. د راغلو میلمنو ستاسو د وطن یوټیوب چینل مسولین څخه نړۍ منه چې راغی دغه ځای نږدې څخه ولیدو. دا زموږ اتم ټورنمنټ دی چې په لاره مچولې د ټي 10 لومړی پړاو سیالي ختم شي. دا دویم پړاو سیالي دي چې په لاره چولې شپږ اویاومه لوبې ده چې کوارټر فاینل سیالي دي. 22 لوبډلې پکې شتون لري. د کابل ولایت همداسې د لوګر کندوز کندهار همداسې د پاکستان هیواد څخه پکې پلیران ولوبېدل او راغلي. تاسو 13 لوبې ولیدله. شاید تاسو شاټ ویډیوګانې هم اغوستي چې ته د لیدونکو سره یو ځای کوي. نو زیات مینوال هم راغلي، په زیاته کچه باندې میلمانه هم راغلي او دغه سیالۍ د سپورټ په ډګر کې د ځوانانو د هڅونې لپاره ډېرې مهمې دي چې د نشي توکو څخه خلک په دغه باندې ختمېږي. همداسې ځوانان تشویق کېږي تر څو د افغانستان راتلونکی ښه شي او ډېر خلک سپورټ ته وهڅېږي او د غلطو کارونو غلطو فکرونو څخه غیر پاتې شي. زیاته مننه. خوشاله اوسئ. تاسو په چارو کې بریا غواړو. مننه چې څو خبرې نظرات موږ سره شریک. د نننۍ لوبې په حق له کچېرې ووایي. نننۍ لوبه چې ترسره شوله دوه ټیمونو ترمنځ څو ټارګېټو او څو اورونو کې به پوره شو. نړۍ مننه. واقع چې اوله لوبه کومه وه سمر یونایټډ چې زموږ لوبډله وه د چیلنج لوبډلې ارمان تلاش لوبډلې چې هغه د 20 برادرس لوبډلې په نوم باندې وه. 85 نو بیا د سمر یونایټډ لوبډلې ګټلې وه. خپلې د بیټینګ پرېکړه کړې وه. هماغه و چې په ټاکلو 10 اورونو کې اوس اویا منډې وکړې اوس 87 هدف. نو د تاسو راغلي وطن یوټیوب چینل مسولین څخه نړۍ مننه چې هغه ویډیوګانې هم شارټ راواغستې او بال په بال باندې د لیدونکو همداسې د وطنوالو سره خپروئ. نو تاسو نږدې څخه ولې چې زیات مینوال راغلي وو، زیات لیدونکي راغلي وو، د پاکستان هیواد څخه پلیران راغلي وو دغه لوبې لیدو دپاره. همداسې په دغه لوبه کې ولوبېدل. شافهد همداسې مهران نور ملګري راغلي وو. د شینوار ولسوالۍ څخه همداسې کابل ولایت څخه راغلي. دلته زیات کراوډ راغلی او زیات مینوال راغلي تر څو د سمرخیلو ټي 10 دویم پړاو سیالۍ وګوري او دغه سیالیو څخه خوند واخلي. او واقع د ټولو راغلو میلمنو مشرانو کشرانو د خپل کلي راغلو ځوانانو څخه نړۍ مننه چې راځي او ځوانان تشویقوي او دلته لوبې د نږدې څخه ګوري او ځوانان لا تشویقوي چې سپورټ وکړي. ډېر زیاته مننه سورج صاحب. دا چې ورځ تر بله مخ په کېدو روانه سته او د پرمختګ په لار د پرمختګ راز مو څه کې دی؟ بالکل مننه د یوټیوب چینل مسؤل احسان الله قریشي. زمونږ غټه لاسته راوړنه او غټ فارم په دې کې چې د کرکټ په دغه برخه کې زمونږ د ځوانانو یووالی دی
واقعیت په کم سیمه کې چې زمونږ یو کلی دی نو په ولسوالۍ په سطحه داسې سیالۍ نه کېږي لکه څنګه چې زمونږ په دغه سیمه کې داسې غټ غټ ټورنامنټونه کېږي غټ غټ پلیران راځي د لرې لرې ځایونو څخه دلته لوبغاړي راځي واقعیت په ولسوالیو په سطحه داسې ټورنامنټونه نه دي شوي زمونږ د کلي یووالي څخه نړیمن نه همداسې د مشرانو څخه چې موږ تل تشویق کوي د سپورټ په برخه کې د ملک صاحبانو څخه او د ځوانانو څخه بیا هم زه ډېر خوشحاله یم د سمرخیلو کرکټ بورډ په نمایندګۍ باندې واقعیت چې تر ننه پورې دوی اتفاق خپلو کې کړی دی او دلته د سپورټ په برخه کې ټول یو ځای شوي دي او دلته کرکټ برخه کې خپلې لوبې کوي. زیاته مننه چې مرکې ته چمتو شوی او تاسو ته په چارو کې بریا غواړو. نړۍ مننه واقعیت چې د وطن یوټیوب چینل مسؤلین هڅه کوي تر څو د وطن ګلالي ځوانان په هر ځای کې د سپورټ په برخه کې همداسې نورې چارې دوی هڅه کوي د هغوی څخه ویډیوګانې همداسې کلیپونه او شارټ ویډیوګانې جوړې کړي تر څو ټول وطنوالو ته همداسې د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي. نړۍ مننه ترې کوو چې نن راغلي دي او د ټي10 دویم پړاو سیالۍ د خلکو سره شریکوي بیا هم نړۍ مننه. درنو لیدونکو السلام علیکم هیله ده چې روغ او جوړ بیاستئ. موږ راغلي یو د ننګرهار ولایت بیسو ولسوالۍ سمرخیلو ساحه چېرته چې تیر هم ټورنمنټونه وو د ځل ټي10 په نامه ټورنمنټ دی له نیکه مرغه د ګاونډي هیواد پاکستان څخه یو پلیر هلته راغلی موږ سره ولاړ دی غواړو سره څو خبرې وکړو. ډیره مننه تاسو شکریا ده کو چې تاسو موږ له دومره عزت راکړه دومره احترام هم زموږ وکړه تا کومه مینه چې زه تاسو وینم زه د دې شکریا یو بیخي نشم ادا کولی چې زه د دې افغانستان خلکو زه څومره شکریا ادا کوم. بل دا چې دا کرکټ یو داسې شی دی چې دا د قوم د ملک له دا امن پیغام ورکوي بلکې مخکې افغانستان کې ډېر بره حالات وو ډېر سخت وخت و هغې ټیم کې هم زه راغلم ډېر خو هغې ټیم کې ډېر په یاره او په هغه باندې به راتلو لکه اوس چې څنګه راځو نو شکر دی الحمدلله ډېر امنیت دی پکې ډېر امن دی پکې ډېر ښایسته خلک ما له ډېره مینه راکوي تاسو چې زه څومره شکریا ادا کړم دا زه کمه ګڼم. انشاءالله اوس شفاعت ورور چې مخکې مو سره تعارف کړی و نو دوی د امن خبره وکړه واقعیت سره چې په امن کې ډېر څه کېدی شي یو کم اتیا نهه اویا منډې وکړي او څنګه د بالینګ په برخه کې چې آلراونډر دی نو 2 وکټ هم ترلاسه کړي چې بریا یې د خپل ټیم په ګټه وکړه. څه احساس مو درلودل اوله چې تاسو راغلی او لوبه مو شروع کړه احساس مو څه و چې بریا به لاسته راوړی او که نه؟ لکه زه چې څنګه رالم نو ما چې اوپنرانو کاته ډېر ښه سټارټ یې ورکړی و حالانکې زموږ خو سفر کې لږ لیټ شو خو بیا باقاعده بیا هم شکر دی الحمدلله الله پاک راورسولو نو چې ما گیم وکته نو ما ته ډېر غټ رن شوي نو بیا زه ډېر زیات ډاډه شوم لکه ما بل بیټسمین ته وي چې انشاءالله چې 200 رنز به کوو 200 پلس به کوو نو بلکې هغه ټیم هم ښه ټیم و بلکې زه خپل ټیم ته ډېره مبارکي ورکوم ډېر ښه هیپډ یې وکړه ډېر ښه گیم یې وکړه بالینګ کې یې ډېر زیات زر زر ایثار کړه. د افغانستان ته د راتګ هدف مو اصلا کې څه دی تاسو څه پیغام ځان سره راوړئ؟ ماشاءالله مونږ خو هر ځای ته هم راځو او بل ورځ هم د لالپوره کې ډېر ښایسته ټورنمنټ و بلکې افغانستان چې هر ځای کې هم ټورنمنټ وي نو دومره ګرم وي چې ته به وایې چې آی پی ایل یا پی سی ایل دی نو ډېره مزه کوي. د خلکو د مینې وجې هم تاسې لیواله سئ تر سوار کله راشئ؟ بالکل انشاءالله هر کله به راځو انشاءالله چې زما خو افغانستان کرکټ چې رښتیا خبرې ډېر خوښ دی په دې مې خوښ دی چې ماشاءالله مونږ سره خلک ډېره مینه کا
بلکې هغه خلک چې کوم دي چې نفرت خوري یي چې پاکستان زموږ دشمن دی افغانستان زموږ دشمن دی دا غلطه خبره ده پښتون چې دا رور دی چې په هر ځای کې که په انډیا کې که په بنگلاديش کې که په خارج کې که هغه په هر ځای کې پښتون چې دی دا رور دی مونږ ورته رور ویلی دی او رور به یي انشاءالله. روسي پوښتنه به دا وي چې د دې ځای د لوبغاړو څه خاطره لري؟ ماشاءالله لوبغاړي ښه لوبغاړي شته پکې ښایسته تکړه لوبغاړي شته پکې ډېرې مقابلې موږ ورسره کړي دلته تکمل په نامه رومان په نامه عبدالله یما عرب حزب الله دراني دا ټول زما نږدې انډیوالان هم دي او ښه لوبغاړي دي ماشاءالله. ډېره مننه چې وطن یوټیوب چینل ته مو وخت راکړ او که تاسو پیغام ورکړئ تر څو لیدونکي نور ملګرو سره شریک کړي شیر کړي او دغه شان سبسکرایب کړي انشاءالله. ولې نه انشاءالله چې ما ته ولګي اول به زه شیر کوم بیا به زه په ټولو باندې شیر کوم. ډېره مننه. تاسو هم مننه. خوشاله خپرونه هم دومره وه له لیدو مو مننه او شیر کول یاد مه باسئ ستاسو همکارۍ او ملتیا ته ډېره اړتیا ده هیله من یم چې له موږ سره اوسئ همکاري وکړئ تر څو موږ مخته لاړ شو تاسو لپاره ښایسته پروګرامونه په لاره واچوو.